چې لړي دا غمونو په ژوندون یې راخورېدي. څوک یې؟ اوس دومره انون فیګر نه یم چې پیژنې مې نه. ټوکن اف آیډنټیټي لرم. د خان بهادر لطیف خان وسي، د خان شفیق خان هیک یوازې زوی، خان خانان، امیرزاده خان، مالک مکان، د فوج نه ریټاید اولزار، لکه د الادین د چراغ د دیو ستاسو په در حاضر یم. ما ته دا ډسپیم ډېر خطرناک سړی ښکاري. اوس په داغم زه بندوبست کوم. ته یو کار وکړه. څه کار؟ ډېره بدله کړه. ولې؟ اوس تا ډېره ولیده او هغه به بیا یو ځل چاپوئ. وی چا وینې ترېنه وڅکې، چا سپرلو له وینې ورکړې. انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. رښتیا بابا وصال چې کور ته لاړ شي نو به څه وایي چې موږ چېرته لاړو؟ ډېره پریشانه به شي بچې، او بیا موږ نه څه خبر دی چې موږ چېرته لاړو. چې لړي دا غمونو په ژوندون یې راخورېدي. هیڅ خبر نه ده، څه مسله نه ده. ورا بي دا کتاب دې نه کینټین کې پاتې شو مړی. او شټ ها بس دا واخله مهرباني، ما په خپل چکر وکړو. دا پتا بیا څه چل شوی یی جی نه چې کله دې ګورم په سوچونو کې ډوبای. رښتیا دې وایي پرخې، نن خو یې د دین ټول سورونه غمزپلې غوندې ښکاري. خیر شه پرخې، د وصال دې کور ته تللی ښه لکه لیلا د مجنون تر دره ورسېده. مور یې درته څه وویل څه؟ نه. نو پلار به درته څه بد ویلي؟ نه نه. نو بیا دا غمونه درته ولې داسې ټول را ټول تاویږي را تاویږي د تا نه؟ فرخې د وصال پلار د وصال مور د کوره وویسته. څه؟ دا ته څه وې؟ او دا ولې؟ هېڅ پته نه پوهېږم په هېڅ پته باندې، خو د وصال د مور یوې خبرې په سوچونو کې واچولم. څه خبرې؟ وی چې اوس موږ ډېر بې اثرې شو، کیدای شي چې وصال نور سبق هم ونه وایي. ها؟ او فرخې که خدای مکړه داسې وشو نو زه به بیا څه کوم؟ ښکلا ته خبره زړه ته مه اچوه، که نن بېل دي سبا به بیا یو شي، او دا بېلتون وختي دی، څه طلاق خو یې نه دی ورکړی که نه؟ ډېره پریشان یم، هېڅ نه پوهېږم څه وکړم. ته دا موډ بلکل ټیک که او ما سره راځه راځه. بچې افشا بچې راشه دا څادر واله. څه چل دی مورې؟ ډېره پریشانه غوندې ښکاري. خیر خو دی که نه؟ خیر چېرته دی بچې؟ پلار مې دې ولیدو. مورې په دې کې د پریشانۍ څه خبره ده؟ اخر خپل خاوند دی، څه دشمن خو دې نه دی. بچې خپل چې پردي شي دشمنان نه سیوا وي. مورې ټول د سیل مې یو ځای، ولې چېرته تلل څه؟ د ښکلا د رشتې خبره وه. ښه چا سره؟ پته نه لګي، خو وی چې راځه چې لاړ شو. نه بابا مې څه وی؟ څه به وي، خو سترګې ټیټې نیولې وي د ګل بابا د تره سره دی ناستو، او هغه شیطان دی چې ګوټي ورکړې ده هغه یاسمینې نه ده، هغه هم ورسره جوړ او سنباله ناسته وه. نو تلې به وې که نه مورې؟ همدغه خو موقع وه، کیدای شي په دې وجه زموږ خفګان ختم شوی. تر څو پورې چې دغه کوډماره جادوګره یاسمینې په دغه کور کې که نه نو دروغ هېڅ تمه مه کوئ. ګینې خان بابا خو راته ډېر زیات منت زارې وکړې چې پاتې شه، او هغه پلار ته دې ګوره چې اډودی راته ونوې چې راځه جینۍ کښېنه چې ځو. رښتیا خبره ده، مشران صحیح وایي چې ورانه ده د خانه ده. زه به نور چا نه څه ګیله وکړم. مورې
په دې خبرو مه خفه کېږه، اخر به د ظلم دا کاسې نسکور شي. ډېر بدو شو نادریا، ډېر بدو شو. هغه څنګه خانجي چې هغه قاسم یې بچ شو او جان کټې مړ شو. خانجي کومه ګولۍ چې د قاسم دپاره جوړئ هغه به هم د قاسم باندې لګي. د ظالم د زوی لکه د پیشو وساګانې دي، څو سوټې که پیشو همري نه. خانجي ما ته خو سم دا میلو ښکاري او میلو چې په سر باندې ونه ولې که نه نو والله که مړ شي. نادریا دا دوا کوه چې دا میلې یو ځل خپې وغځوي که نه نو بیا به یې له په سکون ساه واخله. زه رښتیا وایم، زما شنه زما دوست قتل شو. څوک؟ احمد درته یادوم. دا چا؟ رستمي. نه قاسمه نه، کړی به بل چا وي، خو هسې به هغه بدنامۍ. رضیې ډېر ور دې دی که نه، طرفداري دې وکړه که نه. نه 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 قاسمه، طرفداري نه، هغه ماته دومره تکړه ښکاري نه. که هغه نه وي نو بیا به دا د هغه سرونه خالي نه وي. چې اخر دې زموږ نه غواړي څه؟ مرګ. مرګ؟ او مرګ. داسې معلومیږي چې رستمي د ژوند ورځې ختمیږي، ولې چې میږي له خدای په قهر شي نو وزرې ولوي. ما ومنل ناصره چې ته د واده پابند دی. هغه څنګه؟ تا ماته ویل نه چې لومبۍ تنخوا والم نو تا به پکې شاپینګ وکړم. ولې ونې نو زه خو ستا غوندې دروغجن نه یم که نه. څه زه تا د دروغجن ښکارم څه؟ او که نه نور څوک؟ دا واخله زما نه دي پکار، دا یې له څه واغوښته اوس ته دروغجنه وې. نه نه زما خوږې خورې ته دروغجنه نه یې، ته خو زما ګوډی یې ګوډی. دروغجن به پخپله ناصره. نه افشه، نه ته دروغجن یې او نه زه دروغجن یم، دغه خلک دروغجن دي. وصال وختي وی چې زه شاهد پسې تلم، خو چې اوس چېرته لاړو؟ دا ښځه بچی چې شاهد پیدا شو ګنې که ډېره ښه شي که نه، خو په والله کې د پلار نه خلاصه شوې وي. شکر دی بابا چې رحمین د تهمتونو نه خلاص شو. بابا دې چا تختولو؟
څه پته ولګېده؟ و بچې که د خلکو پته ولګېده او کو نه لګېده خپل کار به کوي. دا شکر دی چې شاهد پیدا شو، ګنې په موږ سم دم د 302 کیس جوړو. او دا خو ده. خو بچې دا وصال پوه کا د ده د پلار او د ورور په هکله علانې ښې نه دي. د مشرانو په خبرو کې کشرانو ته راتلل نه دي پکار. بابا ما 100 ځله پوه کو خو هلک دی هغه د هغې د رویې په وجه غوسه دی. بچې که سبا زمونږ په منځ کې د بېلتون دا تورې لړې لرې شي خو بیا به هم ورته د ورور په زړه کې پرته وي. دې پیول پکار دي. دا خبره ښه نه ده. چلې بچې خیر خو دی که نه؟ او مول ما تاسې ډېره ضروري خبره کوله. نو وایه څه خبره ده؟ ته خو دا پرېږده که نه زه بیا درته اوهو کار راته ډېر پروت دی که نه؟ مورې پرېږده که نه دلته راشه. ډېره ضروري خبره درسره کوم. ډېر عزتي یې که نه؟ زه څه وکړم تا سره ډېر عزت کې. مورې تا ته پته ده ناصر له خیره استاد شو. اوهو دا تا ته اوس پته ولګېده؟ نه که نه مورې زما دا مطلب نه دی که نه. ستا مطلب څه دی؟ زر خبره کوه زما په سر ډېر کارونه پراته دي. مورې نسلم یو ډېره ښکلې جینۍ صحیح کړې ده. اب شا بچې موږ د هغه واده ته لا سم نه یو. زموږ په سر باندې ډېر لوی بامبېړ پروت دی. هسې نه مورې چې دا جینۍ هم د لاس وځي ځکه چې هغې پسې ډېرې رشتې راسي. ګوره بچې موږ په دې وخت دې خبرې ته تیار نه یو. زموږ په سر ډېر لوی بامبېړ پروت دی. اله مورې ماماجي مې راغی. ماماجي په خیر راغلی. خیر اوسې بچې څنګه سره؟ ماماجي تاسو راشئ تاسو زه ضروري خبره کوم. وای 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 دا څه وایي؟ دا هسې لیونۍ شوې ده. وای 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 بېګاله خو دا روجي بخېږه. ها ماماجي ناصر مې یو ډېره ښکلې جینۍ صحیح کړې ده. دا خو دې ډېر ښه کار کړی بچې. رضي ابشا ټیک وایي. ناصر دا خیره اوس زلمی دی. څه سوچ خو یې پکار دی که نه؟ ماماجي د مور مې هسې ځان نه کمکله جوړه کړې ده چې ناصر ناوې راشي که نه د دا کور ټول کارونه به هغه کوي او دا به بیبیانو په شانتې ناست دی بېغمه او اوزګاره. ما هسې مه غولوه دا ته د څه دپاره یې او پاتې شو د ناصر خبره نو چې وخت راشي بیا به کتی شي. خدای دې لري پلار یې ژوندی دی. ودې که ته ماماجي موږ ته هر وخت د مرچکو په سټه ناست دی او د باباجي نوم یې څنګه واغېسته. شاهده بچی په خیر راغلې. شاهده بچی لرې شه ستا د لاسه خو په شرمونو وشرمېدو. شاهده زه خو تا پسې خفه دا ته څنګه خبرې کوې؟ اوس پرېږده دا د مکر جلاګانې ستا په وجه ستا په وجه زما زوی غوا شو زما زوی غوا شو. اخر زما ګناه څه ده؟ قصور مې څه دی؟ نه نه دویم ته خو فرشتې. حمیده ما وې تاسو راغلی موږ له په زخمونو مرهم ږدې تاسو خو په تیرې مالګې جوړوئ. بس بابا بس هم د دې په وجه زما زوی وصال او ستا جون په عذاب کې دی ستا جون. بابا دویم زیری خو در باندې ما کو زما په غوا کې ستا د لور لاسو ستا د لور. شاهده یاد ساته چې سرویده ستا مور د مور زما لور او ستا مور چېرې داسې کار نه شي کولی نه شي کولی. چې مور وي که نه پرېږده شاهده بچې دوی د هر څه حقیقت نه خبر دي. دوی د ایلو بچو له غوټۍ ورکوي. ته پوه نه شوې چې دوی د یو کور نه بل کور کې پناه واخیسته خو دوی ته جوړ دا پته نشته چې پولیس والا په قبر کې هم سړی نه پرېږدي. په قبر کې
ځکه خو دلته رالم او د دوی پر سر ودرېدم. حمیده ته خو هر څه وې خو الله تعالی ته زه معلوم یم وخت به راشي دروغ به دروغ او رښتیا به رښتیا شي. شاهده بچې راځه چې ځو. ځم خو ځم خو دومره یاد ساته چې د هغه بندوبست به مخکې کوم او ستا به ورپسې کوم. بس ما جړا لغم د چا صافتلی نشي ستا اوښکې او سلګې په چا سر کولی نشي. دا دور داسې دی چې ټول د یو بلا ویزار دی. اوس یو وړه خبره څوک د چا وړلی نشي څوک د چا وړلی نشي. رسا وکړي لږ زور سره. ډاکټر صاحب اچانک یې طبیعت خراب شو. خدای خبر چې په ده څه چلو شو. تاسو راشئ. جی بابا زه به دوايي ولیکم خو ته سره به ډېره زیاته ګزاره کوې. ګزاره ولې خیر خو دی که نه ډاکټر صاحب؟ زما خیال دی د ده بلډ کینسر دی. کینسر ژوندون یې راخوري